ګرانو زړه ته رانږدې ماشومانو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او خوشحاله راغلي وئ، چې بیا هم خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. بیا به هم خپل نوی درس د بسم الله الرحمن الرحیم په مبارکه کلمه پیل کړو. اوس یې تاسو هم ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. د نن ورځې درسم کله چې غین د ری سره یو ځای راشي داسې لیکل کیږي. د غین ګرد ځای نیم کیږي او ری ورسره راځي او غر تلفظ کیږي. غر خپله یوه کلمه ده. غر خو تاسو پیژنئ. دلته وګورئ، دا شنه غرونه، دا غرونه دي او غر د غرونو په کلمه کې ما درته راوړی. غر غرونه، په سر یې تیاره تیریږي. وګورئ څومره ښایسته غرونه دي، په لمن کې ګلان دي. غر د غرونه په کلمه کې، غر د غرونه په کلمه کې. غرونه یو واو سره راغلی، غرو شوی او نون او ګرده نه، غرونه. او اوس به وګورو کله چې فی د ری سره راشي څنګه لیکل کیږي او څنګه تلفظ کیږي. داسې لیکل کیږي، فی نیمیږي، ری ورسره راځي او فر تلفظ کیږي. فر لکه فی و ری فر. د فرش په کلمه کې یو شین یې په مخ کې راغلی، فرش شوی. ګورئ دا خلک، ګورئ چې میلې ته راغلي دا کورنۍ د فرش په سر ناست دي. یو ښایسته فرش یې هوار کړی او لور او زوی یې دلته پتنګ پورته کړی، په هوا کړی او هلته مرغیانې هم د دوی په سر نه تیریږي. فی و ری فر د فرش په کلمه کې. ټوله مځکه په شنه بوټیو فرش شوې. فرش، فی و ری فر د فرش په کلمه کې. فی ری فر د فرش په کلمه کې. یو شین ورسره راغلی، فرش شوی. او اوس به وګورو چې قاف کله چې د ری سره راځي داسې لیکل کیږي. قاف نیمیږي او بیا ری راځي او قر تلفظ کیږي. قر لکه قاف ری قر. د قرطاسیه په کلمه کې. قرطاسیه خو تاسو پیژنئ. قرطاسیه کتابچې، کتاب، قلمونه، دغه ټول لوازم د مکتب چې کاریږي دې ته قرطاسیه وایي. قاف ری قر د قرطاسیه په کلمه کې. دلته ق تلفظ شوی، قرطاسیه. قاف ری قر د قرطاسیه په کلمه کې. قاف ری قر د قرطاسیه په کلمه کې. دغه نجلۍ ګورئ، دا د دې د درس لوستلو کوټه ده او دلته یې کتابونه دي، د لاندې کتابونه او کتابچې دي، د میز د لاندې او قلمونه دي. دې ته قرطاسیه وایي. قاف ری قر د قرطاسیه په کلمه کې. د تاسو نننی درس هم دومره و. نور دو مو په خدای سپارم. د خدای پامان.